ډېر کلونه پخوا په یو کلي کې علي له خپلې مور سره په یو واړه کور کې اوسېده. د هغوی ژوند په غریبۍ کې تېرېده. علي بچیا، په کور د خوراک لپاره هیڅ نشته. د یوازینه غوا واخله او بازار کې یې خرچه کړه. ساما د مورې، زه به کوشش وکړم چې په ښه قیمت یې خرڅه کړم. اے هلکا، دا غوا ما ته راکړه او په بدل کې دا 15 خلیدونه کې بیجونه واخله. خو خیر، زه باور کوم. دا څه دی کړي؟ غوا د خرګه کړه او ته د بیجونه راوړي. ډېر خالي محل دی، دا به د چا وي؟ ډوکی ته زما په محل کې زکوي؟ آیا ته زما د مهنت ګټه غلا کوي؟ زه غلا نه کم، خو مونږ ډېر غریب یو. ما دا د غنمو بیجونه واخله، لاړ شه، خپله مژکه وکره او خوله تویه کړه. او شو بچیا. مورې، ما خوب ولید او ما په لاس هڅه رانغله او زه پوه شم چې مهنت سره هر څه ملنګېږي.